سلامونه د هلمند ملي رادیو درنه اوریدونکو، ستړي مشه، وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو په ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ روانې وي. د روژې ثواب خپرونه ده چې وړاندې کول ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنه اوریدونکو، د دې خپرونه کې مو نن موضوع د روژې ارزښت ځانګړې کړې ده چې روژه د انسان روحانیت څنګه پیاوړی کوي. همدغه راز د روژې په موده کې د الله تعالی سره د اړیکو ژورتیا څنګه رامنځته کیږي. روژه د تقوا، صبر او شکر د ارزښت په اړه څه زده کړه موږ ته راکوي. نن به پر همدې موضوع باندې خبرې اترې ولرو. په خپرونه کې را سره د هلمند پوهنتون استاد مولوي احسان الله حما صاحب را سره مېلمه دی. حما صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او تر دې ځای راغلی. په خیر راشئ خپرونې ته. مننه تاسو د هلمند ملي رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ستاسو هم روژه په خیر او عافیت. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، خوشحاله اوسئ. پایلې کله دې نه وکړو چې روژه د انسان روحانیت څنګه پیاوړی کوي. مننه. روژه چې الله جل شانه په قرآن کې د دې د فرضیت په باب کې په سورة البقره کې 134 آیت کې الله جل شانه فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا داسې یو مبارک میاشت چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصوم جنه. روژه او روحانیت دا یو ډیره ژوره اړیکه سره لري. بله، روژه یوازې د خوراک او څښاک څخه ځان منع کول نه دي، بلکې دا یو روحاني او فکری تمرین هم په اصطلاح موږ دې ته ویلی سو، ځکه چې انسان د خپل نفس څخه کنټرولوي، تقوا انسان ته حاصلوي او الله جل شانه ته نږدې کوي. هغه فرصتونه چې الله جل شانه انسان ځان ته نږدې کوي، هغه فرصتونه الله جل شانه موږ ته په رمضان المبارک کې په لاس راکوي. نو روژه هغه میاشت ده چې په دې کې روحانیت ډېر ژور تړاو د روژې سره لري. نو ځکه موږ ویلی سو چې روژه او روحانیت دا دواړه یو د بل سره مهم تاثیرات لري. بله، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. د روژې په موده کې د الله جل جلاله سره د اړیکو ژورتیا څنګه رامنځته کیږي او څومره کوشش کولی شو چې په دغه میاشت کې د اړیکو ژورتیا رامنځته کړو؟ مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. عموما روژه هغه میاشت ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د الله جل شانه سره د تعلق ساتلو لپاره باید انسان ځینې مهمې عملی طریقې په کار واچوي. بله، مثلا د بیلګې په توګه د الله جل شانه زیات عبادت کول. په روژه کې د عباداتو زیاتول د الله جل شانه سره اړیکه پیاوړې کوي. او الله جل شانه په دې روژه کې د خپل عباداتو په ضمن کې روژه، دعا، د قرآن کریم تلاوت، تهجد او نور نفلی عبادات مشت را دعوت کوي دې ته چې ترڅو د الله جل شانه لا زیات عبادت وکړو، ترڅو د الله جل شانه سره اړیکه لا زیاته ټینګه کړو. دوم شی د عباداتو په ضمن کې دعا زیاته غوښتل. هغه شی دی چې د الله جل شانه سره تعلق زیاتوي. په روژه کې د الله جل شانه سره خبرې کول یا دعا کول یا د الله جل شانه څخه مرسته غوښتل، دا هغه مهم شی دی چې د الله جل شانه سره زیات د انسان تعلق په دې سره پیدا کیږي. دعا هغه شی دی چې الله جل شانه د ټولو عباداتو مغز ګڼلی. نو لہذا په دعاو کې باید موږ او تاسو ډیر زیات رول په روژه کې ولوبو. او دریم دا چې په روژه کې د الله جل شانه ذکر د دعا په ضمن کې وسی. الله جل شانه د الله جل شانه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر مبعوث کړی دی او هغه پیغمبري هدایت چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مشترا شودلی دی په روژه کې، لومړی د الله جل شانه څخه استغفار کول دي چې موږ عموما استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، او دوم لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې ذکر په روژه کې دا دوه ذکرونه استغفار او کلمه ویل دا هغه چاند دي چې په روژه کې موږ تاسو ته ډیر زیات الله جل شانه ته نږدې کوي. او دریم شی په روژه کې د الله جل شانه د قربت او تعلق د توبې او بخښنې غوښتنه ده.
د روژې په مبدا کې د الله جل شانه څخه توبه غوښتل، د خپل ګناهونو بخښه کول، دا یو روحاني اړیکه ده د الله جل شانه. توبه کول نه یوازې د روحاني پاکوالي لامل ګرځي، بلکې انسان د الله تعالی په وړاندې ځان نږدې احساسوي. ترڅو د روژې په مبارکه میاشت کې انسان د دې ګناهونو څخه پاک سي، دا یو غوره موقع ده. ډېر زیات مننه حما صاحب. روژه د تقوا، صبر او شکر د ارزښت په اړه څه زده کړه موږ ته راکوي؟ مننه. روژه دا داسې یو مبارکه میاشت ده چې په دې میاشت کې موږ باید چې د نورو میاشتو په پرتله زیات تقوا او زیات صبر او زغم ولرو. صبر او تقوا دا یو د بر سره لومړی همدا دوه شان یو د بر سره ژور تړاو لري. د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روحانیتونه چې موږ ته الله جل شانه راسپارلي دي چې ستر اهمیت لري، یو تقوا او دوم صبر دی. تقوا که په ساده توګه وایو چې د الله جل شانه څخه بیره، د الله جل شانه د رضا هڅه کول. دا یو داسې تقوا، یو داسې ژوند دی چې هره کړنه د الله جل شانه په حکمونو سره. فقط او فقط د تقوا ژوند هم دغه دی چې د الله جل شانه په د حکمونو سره هر کړنه وي. کله چې د تقوا څخه یو انسان مخالف سي، خلاف سي، نو بیا کړنی هم د الله جل شانه د حکمونو سره برابر او مساوي دي. او دوم صبر، زغم او صبر دا د اسلام د مهمو صفاتو څخه ګڼل کېږي چې انسان په ژوند کې مختلفو ستونزو د مختلفو ازموینو سره مخامخ کېږي. په دې په وړاندې باید تحمل او استقامت وکړو، او د دې تحمل او استقامت یو علامه باید موږ په دنیا کې معلومه کړو. همدغه صبر د تحمل او د ستونزو او د ازموینو په وړاندې استقامت همدغه صبر دی. بشک. لہذا روژه موږ صبر ته مساعده کوي او صبر ته لار هواروي. همدغه روژه د صبر د تمریناتو څخه یو تمرین دی چې د دې په ذریعه سره انسان د صبر تمرین کوي. د روژې په ذریعه سره مثلا د خوراک او چښاک څخه الله جل شانه په روژه کې انسان معنا کړی دی. هغه څه چې حلال دی الله جل شانه دا هغه څه معنا کړی، او د دنیوي خواهشاتو څخه الله جل شانه مثلا د خپل کوروالا سره چې حلال کوروالا دي دغه سره جماع الله جل شانه د روژې په مبارکه میاشت کې خصوصا د سهار تر ماښامه پورې الله جل شانه د دې ممانعت کړی دي. نو لہذا دلته موږ ته الله جل شانه په روژه کې د صبر یو تمرین راکوي ترڅو موږ د حلالو شانو څخه ځان وساتو. هغه د حرامو شانو څخه چې موږ ځان ساتو، اخو معلومه خبره ده چې لکه څنګه چې موږ په عادي ورځو کې د حرامو شانو څخه ځان ساتو، په روژه کې ډیر باید موږ د حرامو شانو څخه ځان وساتو. نو لہذا روژه، صبر او تقوا دا هغه شی دی چې باید په روژه کې صبر او تقوا زیات وسی او زیات باید دې شي ته پام وسی. ډیر زیات مننه حما صاحب. په روژه کې چیرته وکتل شي د انسان نفس پاکیږي او په ټولنه کې ښه اخلاق رامنځته کیږي، خو څنګه روژه د انسان نفس پاکوي او د نیکو اخلاقو د رامنځته کولو سبب ګرځي؟ ډیره مننه. موږ وایو چې په روژه کې انسان د خوراک او چښاک څخه ځان منع کړي. دا هغه شی دی چې الله جل شانه موږ د حلالو څخه منع کړي. نو که یو انسان د الله جل شانه د هغه حرامو او د هغه نواهیو څخه ځان منع کړي څو چې موږ د روژې د مخه هم ځینې منع سوي، نو آیا الله جل شانه چې د حلالو په پرېښولو راضي کېږي، آیا د حرامو په پرېښولو په دې میاشت کې نه راضي کېږي؟ طبعا معلومه خبره ده چې د حرامو په پرېښولو سره په دې میاشت کې الله زیات راضي کېږي. نو د نفس د کنټرول لپاره د انسان په مهمو وختونو کې یو روژه ده. د روژې په موده کې انسان مجبور دی چې د هغه غوښتنو چې کوم بدن ته اړتیا لري د هغو څخه ځان وساتي، بلکې خوراک، چښاک، او دا فقط او فقط د الله جل شانه د رضا لپاره ځنډوي. حال دا دی چې نفس ته یو قوي ادرس په لاس ورکول سوی دی. نفس ته خواهشات معلوم دي، خو بیا هم د الله جل شانه د رضا په خاطر موږ دا ټول شان ځنډو، معطله کوي. نو لہذا معلومه خبره سوله چې په روژه کې د انسان نفس تر نور ډیرو زیاتو وختونو البته فرق لري. نو لہذا
دا هغه میاشت ده چې په دې کې موږ د نورو ورځو په نسبت ډیر زیات د خپل نفس کنټرول وکړو. بله ډیره زیاته مننه حما صاحب که د قرآن او حدیث له مخې د روژې د ثواب په اړه وغږیږو چې دا میاشت څومره ثواب لري. مننه. روژه یو ستر عبادت دی، یو لوی عبادت دی چې د انسان د روحاني پاکوالي، تقوا او د الله جل شانه سره د نږدې کېدلو لامل دی. بله په قرآن کریم او په حدیثو کې د ډیر زیات فضیلتونه بیان شوي دي. بله د روژې د تقوا په حق له الله جل شانه فرمایي چې ای ایمان والا تاسو باندې روژه فرق کړل شوې ده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې پر مخکې کسانو باندې پر شوی او پر داس باندې هم دا روژه پر شوی ده. د دې روژې اصل هدف تقوا ترلاسه کول دي. او دوم حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان مبارک میاشت راشي د جنت ټولې دروازې الله جل شانه خلاصوي او د جهنم ټولې دروازې تړل کېږي او شیطانان په زنجیرو باندې تړل کېږي. بخاری او مسلم روایت. نو معلومه خبره سول چې په رمضان المبارک دا هغه میاشت چې الله جل شانه فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې په دې کې خلاصېږي. او حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنتیان به جنت ته پر یو دروازه باندې داخليږي چې د ریان په نامه یو دروازه ده. پر دې باندې به فقط او فقط هغه کسان داخليږي چې هغه روژه نیسي. دا د روژه نیونکو دروازه ده. نو معلومه خبره سوله چې د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې الله جل شانه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په وساطت سره موږ ته ډیر فضیلتونه دي په باب کې بیان کړي دي. البته دا چې د دې ډیر زیات غیر منحصر فضیلتونه دي، نو ان شاء الله په نور خبرونه کې به بیا د دې فضیلتونه بیان. ډیره زیاته مننه حما صاحب که د روژې د فزیکی عبادت ترڅنګ په روحاني تاثیرات هم یو څه رڼا واچوئ دا به مو مهرباني. روژه موږ وایو چې یوازې د بدن د صحت لپاره، البته موږ وایو چې په ډیر بخښنې سره که ستا پوښتنه بیا تکرار شي، د روژې فزیکی عبادت یا روحانی تاثیرات هم شتون لري څه به وي؟ ډیره ښه پوښتنه. ماشاءالله روژه دا یوازې نه د بدن او روح د پاکوالي دپاره یو عبادت دی، بلکې د انسان د اخلاقو دپاره هم یو ډیره مهمه انګیزه وړاندې کوي. بله روژې په موده کې مسلمانان باید د ښو اخلاقو خاوندان وي، د صبر خاوندان وي، د تواضع او د نور سره د ښه چلند پام باید دوی ته راوړي. لکه په تیر کې چې ما وویل چې په روژه کې باید صبر او استقامت وسي، د غصې څخه ځان کنټرول سي. بله روژه د غصې او د بد اخلاقۍ د کنټرولولو یو مهمه وسیله ده. د روژې په موده کې مسلمانانو ته توصیه کیږي چې تاسو باید د غصې او د غضب څخه ځان وساتئ او په ډیر آرامتیا او مهربانۍ سره د نور مسلمانانو سره چلند وکړئ. حدیث کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي که څوک په روژه کې تاسو سره جګړه وکړي یا تاسو ته بد ووایي نو ته ورته ووایاست چې زه روژاتي یم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د غصې په مقابل کې موږ ته څومره یو کنټرولونکی وظیفه راښولې ده چې زه روژاتي یم یا زما روژه ده، انا صائم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا بد رد درته ویلی یا جنگ در سره کوي ته ورته وایه چې انا صائم. نو معلومه خبره سوله چې موږ ته روحاني تربیه په روژه کې د همدې شانو راکول کېږي چې د اخلاقو باید زیات اهتمام وسي او د غصې باید زیات کنټرول په روژه کې وسي. ډیره زیاته مننه حما صاحب. د روژې په موده کې د انسان د ټولنیزو مسؤلیتونو او د نورو سره د مرستې احساس څنګه زیاتیږي او دغه احساس څنګه باید له ځان سره موږ ولرو؟ مننه. په روژه کې انسان د ټولنیز مسؤلیت یو مهم اړخ دی. بله روژه یوازې انسان ته نه بلکې ټولنې ته هم ګټه رسوي. بله روژه یوازې یو عبادت نه دی بلکې انسان دپاره د ټولنیزې ښېګڼې او نورو مهمو شانو یو وسیله ده. بله مثلا په روژه کې د نورو سره مرسته او همکاري. روژه د انسان لپاره دا موقع په لاس ورکوي چې سړی د بېوزلو، یتیمانو او اړمنو کسانو سره همدردي وکړي. بله
په روژه کې مسلمانان هڅه کوي چې خپل صدقې خیراتونه تر نورو وختونو لا زیات کړي او د دوی ستونزو د هغه غریبانو ستونزو ته پام وکړي او د ټولنې ضعیفه او مسکینه طبقې ته د مرستې لاس ورکړي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه کس چې د رمضان المبارک په میاشت کې د خپل ځان او کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي هغه په حقیقت کې روژه نه نیسي. نو معلومه خبره سوله چې په دې سره نبی کریم علیه الصلاة والسلام د ټولنیز مسؤلیت پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی چې یوازې روژه د انسان اکتفا نه کوي بلکې په روژه کې باید د خپل ځان او کورنۍ اړتیاوې هم باید پوره کړي. نو لهذا معلومه خبره سوله چې د روژه د نور سره د همکاري او مرستې یو مهمه وسیله ده. دوم دا چې د فقر او لوږې ورکه باید په همدې میاشت کې وسي. باید موږ تاسو ډیر زیات پوهاوی د فقر او لوږې په مقابل کې په دې میاشت کې وکړو چې مسلمانان د روژې په موده کې د خوراک او څښاک څخه محروم نشي او هغه کسانو حال باید موږ واخلو چې کوم کسان وږي وي بېوزلي وي او دا احساس د ټولنې هغه عدلي کسان او اقتصادي او مسؤله پذیره کسان لومړی باید دا احساس په پام کې ولري. دا د هغو عدلي ارګانونو او اقتصادي ارګانونو او د مسؤلي هغه کسان چې ستر مسؤلیتونه لري باید په روژې په مبارکه میاشت کې او هغه کسان چې هغه د نور خلکو لاسنیوي کوي سرمایه‌دار خلک وي باید د غریبو خلکو حال احوال واخلي. نو معلومه خبره سوله چې په روژه کې د نور سره مرسته او همکاري دا مهم شی دی او د فقر او لوږې د ورکولو عامه پوهاوی باید مسلمانانو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه حما صاحب چیرته په همدغه پوښتنه کې پاتې شو څنګه روژه د بېوزلو یتیمانو او مستحقینو سره د مرستې لپاره لارې چارې پرانیزي او د دغو ثوابونه څومره ډیر دي په دغه برخه کې تجاران هغه ورونه چې بډایه وي او څه پلاس کې ولري هغوی ته څه کول پکار دي چې دغه کسانو سره په کومو لارو چارو باندې مرسته وکړو په کومو تګلارو باندې؟ ډیره مننه. لومړی باید په روژه کې هغه نفسي خواهشات چې د نور وختو په پرتله کېږي زیات مصارف کېږي هغه باید د خپل ځان سره کنټرول کړو. په اصطلاح کې چیرې زموږ په لږ شي گزاره کېږي ډیر شي باید مصرف نه کړو ترڅو دغه پوهاوی وکولای سو ترڅو غریبانو او مسکینانو ته یو شی په لاس ورکړو. دوم دا چې زموږ او ستاسو هغه فرضي زکاتونه چې الله جل شانه پر موږ باندې فرض کړي زکاتونه دي هغه کسان چې هغه سرمایه‌دار کسان دي هغه کسان چې هغه د مسکینانو سره همدردي کولای شي د روژې په مبارکه میاشت کې باید دا خلک د همدې شان څخه محروم نه شي. زکات چې د اسلام 5م رکن دی په روژه کې موږ البته د دې انتخاب کړی دی ترڅو یو عبادت مو په اویا عبادتونه شي او د مسکینانو سره د مرستې لپاره یو مهمه وسیله شي. دوم شی د زکات سره صدقه ورکول دي د مسکینانو سره د همکاري مرستې لپاره یو مهمه لاره ده چې د مسلمانانو هغه احوال باید سړی واخلي چې کوم احوال کې مسلمانان خصوصا زموږ او تاسو د ټولنې مسلمانان په کوم حالت کې دي د زکات سره باید صدقې ورکول او د دریم د رمضان المبارک په میاشت کې چې فطریه ورکول کیږي یا سرسایه ورکول کیږي هغه باید مسکینو کسانو اړموندو کسانو ته ورکول شي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه کس چې د رمضان په میاشت کې د نور سره مرسته کوي الله تعالی اجر زیات ورکوي. د ابن ماجه روایت دی. معلومه خبره ده چې د نور وختونو په نسبت په دې میاشت کې الله جل شانه اجر زیات ورکوي نو باید پر همدې شی باندې موږ پاتې سو. او یو بل شی چې د مسکینانو د پاره ډیر مهم تمامېږي هغه د روژې په مبارکه میاشت کې د روژه ماتي پر وخت باندې د غریبو خلکو حالات معلومات. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو روژه ماتون البته هغه کس چې هغه یو بل مسلمان ته د روژې ماتولو لپاره څه ورکړي نو له هغه سره به الله جل شانه ورته اجر ورکول کېږي. یعنی لکه څنګه چې د روژه نیولې د الله جل شانه ورکوونکي ته روژه ورماتونکي ته الله جل شانه هغومره اجر شریک کړي. ډیره زیاته مننه حما صاحب. د روژې ثواب د ژوند په نورو اړخونو لکه
اخلاق، اړیکې او فردي پرمختګ څنګه اغیزه کوي؟ بلې مهمه پوښتنه ده. موږ عموما وایو چې د روژې یو مسؤلیت ستا خپل فردي مسؤلیت چې په دې کې باید ته تقوا زیاته کړې. هغه څه چې په هغه کې د روژې په مبارکه میاشت په موده کې انسانان کوي، هغه لومړی دا چې په فردي مسؤلیتو کې اخلاقي مسؤلیت دی چې انسان د ظلم څخه ځان وساتي او نفس کنټرول کی. دا هغه شی دی چې د انسان فردي مسؤلیت دی. او دوم دا چې په روژه مبارکه کې باید د انسان فردي مسؤلیتو څخه دا دی چې د حلال او د حرام ترمنځ توفیر باید چې دغه میاشت یا دا مبارکه میاشت کې چې زه روژې نیسم، آیا په کومو پیسو باندې زه نفقه بچانو ته وړم؟ آیا دا نفقه حلاله ده او که حرامه ده؟ باید په دې باب کې انسان پیاوړی اوسي او خپل د نفس د غوښتنو په وړاندې صبر وکړي. هغه څه چې هغه دته د حرامې لارې د خوا پیدا کېږي دغه څخه باید د ځان را وساتي. نو لهذا د انسان په روژه کې همدا فردي مسؤلیتونه دي چې تقوا وکړي او د حرامو څخه ځان را وساتي او په روژه کې حلاله نفقه استعمال کړي. نو لهذا موږ وایو چې ما په تیره کې وویل چې تقوا په ساده توګه که موږ وایو چې د الله جل شانه څخه بیره او د الله جل شانه د رضا هڅه کول، بس همدغه د انسان فردي مسؤلیت دی په روژه کې. لکه موږ چې پر ټولنیز مسؤلیت باندې هم بحث وکړي، خو مهم د انسان فردي مسؤلیتونه هم دي چې په هغه کې باید دی همیشه پاتې سي، نه یوازې د روژې په مبارکه میاشت کې بلکې د انسان په ټولو وختونو کې انسان باید د حلال او د حرام ترمنځ توفیر وکړي او د تقوا ډیر زیات خیال وساتي. بله، ډیره زیاته مننه. حما صاحب، روژه د جنت دروازې پرانیستل یقیني کوي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په روژه مبارکه کې د جنت ټولې دروازې خلاصېږي. فتحت ابواب السماء، البته فتحت ابواب الجنه. په دې مبارکه میاشت کې د جنت دروازې خلاصېږي. صحیح روایت دی. نو معلومه خبره سوله چې الله جل شانه موږ ته په روژه مبارکه کې څومره وړاندیز کوي چې هغه میاشت چې تاسو ته ما د جنت دروازې خلاصې کړي دي، د جنت دروازې په دې کې خلاصې دي. نو ای مغفرت کوونکې راسه مغفرت وغواړه په دې میاشت کې، ای طلب کوونکې راسه په دې میاشت کې مطالبه وکړه د جنت. په جنت کې البته په روژه کې هغه دوه شیان چې باید موږ همیشه وکړو. لومړی دا چې باید موږ د الله جل شانه څخه د اور د عذاب مغفرت طلب کو، او دوم دا چې د الله جل شانه څخه په روژه کې د جنت یادونه وکړو. بله، ډیره زیاته مننه حما صاحب. د خپرونې وخت هم ډیر کم دی. یوه وروستۍ پوښتنه کیدای شي د روژې پر مهال د فرد عبادات او عملونه په آخرت کې د الله تعالی په نزد کوم اجرونه لري؟ بشکه روژه هغه میاشت چې الله جل شانه په هغه کې ډیر زیات ثوابونه او ډیر زیات څه منحصر کړي دي. که څوک په روژه کې په اصطلاح ما په تیره کې مو ویله، که څوک د یو چا سره په روژه کې بد رد وایي، نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته باید هغه ته ووایې چې زه روژاتي یم. نو معلومه خبره سوله چې دا د روژې هغه مهم اړخ دی چې په روژه کې باید د نور خلکو سره په بدو چلندو کې ځان مصروف نه کی. نو لہذا په روژه کې د الله جل شانه اجرونه تر نور میاشتو ډیر زیات وي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه کس چې د روژې په مبارکه میاشت کې د نور سره مرسته کوي الله جل شانه اجر نور زیات ورکوي ته دی. نو معلومه خبره سوله چې الله جل شانه په روژې مبارکه میاشت کې د نور په نسبت ډیر زیات توفیر د اجر لري. او کوم څوک چې په تیر کې چې ما ویل چې د روژې مبارکه په میاشت کې چاته روژه مات ورکوي الله جل شانه فرمایي چې په اجر کې ورسره شریک دی. نو دا هغه احادیث دي چې موږ د روژې د فضایلو په باب کې په ګوته کړي دي او په دې کې ډیر زیات د ټولنیز همدردي او همکاري روحیه پیاوړې کوي چې ترڅو موږ خلکو ته وړاندیزونه وکړو، ترڅو په دې کې په همدې مبارکه میاشت کې ټولنیز همدردي او همکاري دا لا زیات پیاوړې شي. ډیره زیاته مننه حما صاحب. کور مو ودان چې خپرونه کې مو د خپل معلومات له اوریدونکو سره شریک کړ. مننه ستاسو، مننه. الله پاک دې تاسو ته د ښه خدمت توفیق درکړي. واخر دعوانا الحمدلله.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د هلمند ملي رادیو درنه اوریدونکو دا وه د روژې ثواب خپرونه چې ما فرید الله خیال تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې، ښه وختونه، لوی الله مو مل شه.